السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. ملګرو، نن به تاسو ته وښایم چې خپل جمیل اکاونټ څنګه قوي کړو تر څو یې هیکران په اسانۍ هیک نه کړي. که مو داسې کارونه خپل جمیل اکاونټ کې نوي کړي نو خامخا یې وکړئ تر څو جمیل اکاونټ مو قوي شي او یو څوک یې که بیا کوډ یا پاسپورټ پیدا هم کړي نو نه به شي کولی چې ستاسو اکاونټ ته داخل شي یا خپل موبایل کې خلاص. د ویډیو د شروع کولو نه مخکې ملګرو یو وړه شان غوښتنه لرم، که تاسو چېرته زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو هیله کوم زموږ چینل در سره سبسکرایب. راځئ ملګرو ځو د ویډیو په لور. تاسو به ورلی شئ پلی سټور ته ملګرو. پلی سټور ته چې راغله بیا به خپل جمیل ته راشئ، پاس به مانیج یور ګوګل اکاونټ باندې کلیک وکړئ. چې هغې باندې مو کلیک وکړه ملګرو یو شېبه صبر کوئ، لاندې به راشئ سیکیورټي باندې به کلیک وکړئ. نو په سیکیورټي باندې چې ملګرو کلیک وکړئ بیا به دلته راشئ. دلته چې ملګرو راغللی دا دویم سټیپ ویریفیکیشن یې چې لیکلی په دې باندې به کلیک وکړئ. نو هغه ملګري که په انګلیش نه پوهېږي دا دی زه ورسره غشی تېروم نو کولی شي په دې باندې کلیک وکړي چې دویم سټیپ ویریفیکیشن ورته وایي. دلته ورته ملګرو یو شېبه صبر کوو، یو شېبه صبر کوو تر څو مخکې لاړ شي. ملګرو دلته چې مخکې راغی دلته موږ نه د موبایل کوډ غواړي نو ځکه یې صفحه توره شوه، زه هغه د موبایل کوډ ورکوم. دا دی یو کوډ مې ورکړ واپس صفحه سپینه شوله. نو یو شېبه بیا ورته ګورو ملګرو دا لږ مخکې لاړ شي، زما انټرنېټ لږ سره کمزوری دی نو په همدې خاطر لږ ورته ګورو. دا دی ملګرو دلته راغی. نو دلته ما پې تیاره مخکې نه خواري کړې ځکه دا دوه ځایونه شنه دي. نو دلته به فون نمبر باندې ملګرو کلیک وکئ، بیا به پاس کلیک وکئ ګوګل باندې. نو بیا به دا شین خط ووهئ، بیا به ډون ووهئ ملګرو. چې ډون مو ووهه ملګرو بس ستاسو کار وشو. بیا انشاءالله هیڅوک نشي کولی چې ستاسو ګوګل اکاونټ په خپل موبایل کې خلاص کړي. دا ګورئ ملګرو هلته فال شو، سر کې ولیکل دویم سټیپ ویریفیکیشن. نو د دې نه وروسته هیڅوک نشي کولی چې ستاسو ګوګل اکاونټ په خپل موبایل کې خلاص کړي. حتی که ستاسو کوډ یا د ګوګل پاسپورټ ورته هم زه هم وي نو نشي کولی چې په خپل موبایل کې خلاص کړي. ملګرو که ویډیو مو خوښه شوې لایک یې کړئ، شیر یې کړئ د نور ملګرو سره. هیله کوم که مو چېرته زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل در سره سبسکرایب. د بلې ویډیو پورې مو پاک او سپېڅلې راوسپارم. ښه وخت او ښې چارې ولرئ.